دلته یو مسله د ذکر کوم مخکې به تفصیل لازي مرسته د مخلوق نه غوښته په هغه څه کې چې صرف د الله کار دی او الله پې قادر دی دا شرک دی نو د مخلوق نه مرسته غوښتی شي د دې لپاره شرطونه دي چې دغه کار د هغه د وسي او هغه په هغه ټیم حاضري ژوندی دا پکې شرطونه بیا ترې مرسته غواړي کله چې تاسو یو عالم یا یو مقرر نه واورئ که نه وي غیر الله نه مرستې غوښته کفر دی چې عامه خبره وکړي نو مراد د هغه کومه مرسته وي چې هغه کارونه چې صرف د الله وي لکه اوس یو سړی یو کس ته وایي ماله بچی راکه نو دا خو د هغه کار نه دی چې ماله بچی راکه یا زما دا زوی مړ شوی دی او ته را ژوندی که نه دا د هغه کار نه دی یا مړي ته چغې وایي او یا غایب ته چغې وایي چې هغه په بل ملک کې دی او دی په بل علاقه کې دی نو دا په کفر کې راځي او شرک او چې کله یو انسان قادري په یو کار ته ورته یو خدمت ویې لکه یاره دې دوکان نه ماله پلانې شی راوړه یا مرسته ترې غواړي ماله لږې پیسې راکړه یا ماله دا پلانې منډه ووه وهلی شي ژوندی دی حاضر دی ستا خبره اوري نو دغه مرستې څه خبره نه دا خو قرآن او حدیث نه دا خبره واضح ده چې دا جایز دي او روا دي بلکې دې کې اجر هم دی مؤمن سره مرسته کول الله وی کله چې موسی علیه السلام هغه دغه ولیدو قبطي چې کوم د فرعون خپلو او جګړه کوله د بني اسرائیلو د یو کس سره قصه تاسو ته معلومه ده قرآن کې دي فاستغاثه نو هغه ملګری چې کوم د موسی علیه السلام و بني اسرائیلو کوم کس و هغه مرسته وغوښته د چا نه موسی علیه السلام نو دا مرسته روا وه ولې روا وه موسی علیه السلام پې قادر و ژوندی و په هغه ټیم و نو دا مطلب د بعض عوام مسله واوري او بس بیا دغه شان بیانوي لکه اوس د یو مولا نه واوري او د علماو هم پکار چې د خبرې پوره وضاحتونه کوي کله نه کله داسې عامه خبره کول دا جاخه جوړه کړي نو یو نیم عامي خبره واوري او بس بیا چې راوځي بهر ته وایي چې څوک هم د غیر الله نه مرسته غواړي هغه څه دی هغه کافر دی نو خبره خو داسې نه ده بعض مرستې د مخلوق نه غوښته روا دي اخرنی مسله به ذکر کم دی آیت سره ایاک نعبد و ایاک نستعین ته چې په منځه ولاړې ته یو کس یې که دوی که نه دې کې سوچ ته ضرورت شته یو یې که نه نو ایاک اعبدو یا الله خالص تا بندگی کوم حدیث یې ولې نه وایي ایاک نعبدو یا الله موږ ستا بندگی کوو یعنی تعظیم د چا دی نه دی خو خپل ځان دپاره جمع استعمال مونږه نو خو صحیح شو خو ته یو کس یې که نه لکه زه اوس تا ته ووایم ستا خواله درشم چې زه پرون راغلی وم یو کس یم پرون راغلی او چې موږ پرون راغلي وو او یو چې دا ټول به ستا عبادت کوي ګوره دې کې یو جواب هغه دا دی چې دی لګیا دی دا کوم د الله نه چې را سوال کوي او د الله ته چې راجزي کوي او د سورې فاتحه وایي نو دی وایي چې یا الله ستا بندګي کوو دی هغه ټول بندګان یادوي د هغه ټولو طرف نه خبره کوي او زه هم په هغو کې یو یم هغه کیدی شي خو هغه لږه لرې ده
ځکه چې د آیت موحد او غیر موحد هر یو ویلی شي نو هغه لږه صحیح ده چې کوشش تاسو ډېر ښکلی وکړو خو خبره لږه لرې ده. نو یو جواب یې دا دی چې دې الله ته دا بندگان ټول یادوي چې یعنې یا الله موږ ټول ستا بندګي کوو زه په هغه ټولو کې یو یم. دویم جواب چا کړی دی ډېر مزیدار وی دې کې اشاره ده دې ته چې کله ته د الله بندګي کوې که نه نو ته بیا معمولي څوک نه ته ډېر عزتمن یې نو بیا د جمع صیغه استعمالوه چې منګه نو ته د عزتمن په څه شوې ځکه چې هلته ته ووي ایاکه خالص تا بندګي کوو منګه یعنی که موږ د الله بندګي نه کولی نو بیا موږ هېڅ هم نه یو. نو وی په عبادت کې ته عزتمنې نو که ته دغه ټیم کې ووې د ځان دپاره د جمع صیغه استعمال کې چې یعنې منګه نو څه خبره نه ده د عبادت نه بهر به نه وی چې منګه بیا به زه وی. او دا یو ښایسته جواب دی ځکه چې بندګي د الله دا د ټولو نه اوچت عزت دی او ځکه خو دا عزت الله خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته نصیب کړی دی ځکه چې ټولو مخلوقاتو کې عزتمن څوک دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو مخلوقاتو کې عزتمن او هغه هم د الله څه د الله بنده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب بنده چاته وي رسول صلی الله علیه وسلم ته نو بندگی کول د الله د ټولو نه لوی عزت دی لوی عزت دی د الله او الحمدلله څومره چې الله حمد ووایو هغه کم دی چې الله موږ ته نصیب کړی دی او ته د الله نه نور څه غواړې چې الله خپل بنده ګرځولی او بیا یې د رسول صلی الله علیه وسلم په امت کې ګرځولی څومره اوچت نعمت او خزانه الله موږ له راکړې ده بندگی د الله او په امت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا لویه خزانه الله موږ له راکړې ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین